Assalamualaikum students, I'm Stasu teacher, Stasu Murgare Salman Shal. Students, Nancy Zumunga the GIT come class day. No Zumunga the classroom day. What is database? Namunga database is the coach database Sativili Gigi. The database advantages or disadvantages come the or the day Sumra types the. See the two the Munga Pade class key is the cow. Khan Bismillah cow. زمونږ سره اولنی دی what is database. Database سوی a database is a integrated collection of data that is shared by all the organizational user. مطلب دا زمونږ سره collection of data دا زمونږ سره د data مجموعه ده. هغه مجموعه کوم چې د ادارې څومره هم یوزر دي چې هغه په منځ کې دا شیر کیږي. د دې اگزامپل چې کوم دی که نادرا افیس دی که نه نادرا افیس کې ډیټا پرته وي که نه دغه ډیټا چې که تو په هر ځای کې که تو په د بټخیلې په نادرا کې که د سوات په نادرا کې که د تیبرګله په نادرا کې که نه دا څه کولی شي دا هر یو یوزر شیر کولی شي هغه کتی شي صحیح ده دا په هر ځای کې زموږ سره مونږ هغه راغستی شو یا زموږ سره بینک دی نو بینک اکاونټ دی که نه فار ایگزامپل ما خپل بینک اکاونټ کولا کړی دی په بټخیله کې صحیح ده که اوس فار ایگزامپل په بټخیله کې ما کولا کړی دی په ایچ بی ایل بینک کې که نه اوس که زه لاهور کې یم که اسلام آباد کې یم که پېښور کې یم که کراچۍ کې یم که هر ځای کې یم که نه او که زه د هر ځای ایچ بی ایل بینک ته ورشم نو زه هغې نه خپلې پیسې هر څه راوباسلی شم ځکه چې هغه زموږ سره په د ډیټابیس په ترو باندې کنیکټډ وي یو بل سره هغه کنیکټ شوي وي که نه نو د هغه چې کوم دی که نه یو هغه چې کوم دی نو خپل دغه چې کوم دی انفارمیشن خپل ډیټا یو بل سره شیر کوي اوکې ها بل تاسو زه سمپل پوه کوم چې ډیټابیس وایي څه ده ډیټا ګوره اوس تو یې که نه نو ستا نیم فادر نیم کلاس نمبر ایډریس کانټیکټ فون دا هم ستا ډیټا ده صحیح ده بیا ستا کپړې ستا پیزار ستا بوټان ستا واسکټ ستا بوټان دا هم ستا ډیټا ده بیا چې کوم دی ستا لاس ستا خپه ستا غوږ ستا ټوپۍ دا هم ستا ډیټا ده اوس د لاس او غوږ او خپه او خوله یو ځای پرته ده او کپړې او پیزار او بوټان دي په بل ځای کې پراته دي او نیم فادر نیم کلاس نمبر دی په بل ځای کې پراته دي صحیح ده ټیک شو نو دا چې کله مونږ ټول راوالو که نه او په یو ځای باندې کیدو بیس دلته کې بیس مطلب دی بنیاد که نه خو دلته کې مونږ د بیس مطلب اخلو پلیس ځګې چې کله مونږ ټوله ډیټا راوالو ستا لاس او غوږ او خپه او ستا نیم فادر نیم کانټیکټ ایډریس وغیره که نه دا چې کله مونږ ټول راوالو په یو ځای باندې کیدو نو هغې ته مونږ وایو ډیټا بیس اوکې صحیح ده ها لکه اگزامپل لري نادرا دی که نه مونږ چې لاړ شو نادرا افیس ته هلته کې هغوی زمونږ NIC نمبر ورکړي زموږ مکمل ریکارډ راوالي که نه دغه ډیټابیس دی چې مونږ لاړ شو پاسپورټ آفیس ته زموږ د پاسپورټ نمبر ورکړي زموږ مکمل ریکارډ راوالي مونږ لاړ شو بینک ته په بینک کې زمونږ اکاونټ نمبر ورکړي زموږ مکمل ریکارډ راوالي یا مونږ لاړ شو فرنچایز ته هلته کې مونږ موبایل نمبر ورکو زموږ مکمل ډیټا راوالي که نه دغه ته مونږ وایو ډیټابیس پوه شئ دې خبره باندې که نه ها نو څه وایي چې اټ از ا لارج کلیکشن of data in a computer system. Database چې کوم کنده زموږ سره a large collection of data را ٹھیک شو تاسو ګورئ کنه نادرا را کنه نو نادرا زموږ سره یو ډیټابیس دی کنه په دې کې د ټول پاکستان چې کومه ډیټا پرته را اوکې ها بیا څه وایي organized so it can be expanded updated and retrieved repeatedly for various user دا چې کوم کنه دا ډیټا زموږ سره organized وي صحیح ده نو د هغې په وجه باندې مونږ ایکسپینډ کولی هم شو دا مونږ اپډیټ کولی هم شو او دا مونږ واپس راغستی هم شو صحیح ده پوه شوی که نه ولې ځکه چې دا زموږ سره ارګنایز وي په ترتیب کې وي که نه که زموږ سره په ترتیب کې وي دا مونږ اپډیټ کولی شو ایکسپینډ کولی شو او ریټریو کولی شو بیا دوی وایي چې اکارډنګ ټو مارټن زموږ سره یو دغه کمپیوټر ساینټسټ و هغه ویلي و چې a database is a shared collection of interrelated data designed to meet the need of multiple type of end user دا simple point کوم تاسو ما وی کنه زموږ سره چې کوم دی د database سره هغه زموږ سره collection دی مجموعه ده د interrelated data هغه data کوم چې یو بل سره تعلق ساتي
صحیح ده او هغه مونږه استعمالو سره لپاره د خپل ضرورت لپاره زمونږ ضرورت مونږ هغه استعمالو. بیا زمونږ سره راځي ډیټابیس پراپرټیز. د ډیټابیس څه پراپرټیز دي؟ پراپرټیز مطلب د خصوصیات. د خصوصیات څه دي؟ زمونږ سره د دې دوه خصوصیات دي. یو زمونږ سره د اټ از انټیګریټډ او بل دی اټ از شیئرډ. صحیح ده. نو اوس دا مونږ ډیفاین کوو. By integrated we mean that previously distinct data file has been logically organized to eliminate redundancy and facilitate data access. ګوره د زمونږ سره راغلی دی انټیګریټډ که نه د دې مطلب دا دی زمونږ چې کوم مخکینی ډیټا ده هغه څه شوي ده هغه ارګنایز شوي ده او هغې باندې مونږ خپل ډیټا چې کوم ده هغه فیسیلیټیټ کولی شو. اوکې دویم چې کوم زمونږ سره راغلی دی هغه دی بای شیر. نو بای شیر وی مین دیٹ آل qualified user in the organization have access to the same data from use of variety of activities. ښه څنګه چې زموږ دلته کې نادر افیس دی که نه د هغې چې څومره هم ډیټا ده هغه چې څومره هم یوزر استعمالوي هغه د ټولو سره شیر کېږي که نه دغه ته مونږ بای شیرډ وایو. مطلب دا دی زموږ سره یو اداره ده او په هغې کې څومره هم یوزر دي نو هغې کې کوم دی که نه هغه یوزر به ډیټا ته د اکسس کولو هغوی به ورته الاف کېږي او هغوی ته به سیم ډیټا شو کېږي. صحیح ده. اوس فار ایگزامپل په یو ځای کې مطلب عباس دی که نه د عباس ډیټا ده د عباس ډیټا مطلب ما په بټخیله کې انټر کړي ده که نه بټخیلې نادره آفس کې که نه ټیک شو. که دا اوس ته په مردان کې ناست یې او که په تیمرګرې کې ناست یې او که په پېښور کې ناست یې هلته کې لاړ شي او آرمي والا ستا دغه ګوري که نه نو هم به هغه سیم ریکارډ به رالي بل ریکارډ به نه رالي. ښه نو هغه سیم ریکارډ به رالي. دې نه بعد زموږ سره دی ایډوانټیجز آف الکترونیک ډیټابیس. زموږ چې کوم الکترونیک ډیټابیس دی د دې ایڈوانٹیجز سری فائدې سری که نه نو ګوره وی یوز electronic database to use store retrieve process and communication data electronically. ګوره څه خو سمپل خبره ده چې مونږه ډیټابیس استعمالو چې یاره مونږه استعمال کې راولو یا سټور کو یا مونږه ریټریو کو یا مونږ پروسس کو کار پیو کو یا مونږه کمیونیکیشن وکړو د چا سره د ډیټا سره د څه په ذریعه د الکترونیک په ذریعه. ګوره هغه ډیټا کوم چې مونږ د بجلی په ترو باندې استعمالو هغې ته مونږه الکترونیکلی وایو. ښه اوکې زمونږ سره راځي الکترونیک ډیټابیس منیجمنټ reduce electronic database management reduce the duplication of data and integrates data. صحیح ده. ګوره مطلب دا دی که نه چې زمونږ کوم الکترونیک ډیټا ده که نه کوم چې زمونږ الکترونیک ډیټابیس دی نو هغه زمونږ سره ډوپلیکیشن ختموي. لکه اوس په یو ځای کې عباس راغلی دی که نه د عباس په یو ځای کې انټري شوي ده بیا به دغه انټري نه کېږي ولې هغه بیا ډوپلیکیټ کېږي که نه د هغې ډوپلیکیشن راځي د هغې ډوپلیکیشن به نه راځي. نو څه وایي سو ډیټ دے کین بی ایکسیس بای ملټیپل پروګرامز اینڈ یوزر. نو دغه یو ډیټا چې کوم ده که نه دا به ملټیپل پروګرامونه یا ملټیپل یوزر به ایکسیس کولی شي هغوی به ورته رسایي کولی شي. پروګرامز آر ناٹ ډیپینډنګ آن دی ډیټا and type of secondary storages devices. ګوره زموږ چې کوم پروګرامز دي که نه هغه په ډیټا باندې یا په سیکنډري سټوریج سیکنډري مطلب دا دی چې زموږ سره هارډ ډسک دی یا یو اس بي ده یا سی ډي ده که نه دې ته مونږ سیکنډري سټوریج ډیوایسز وایي دا په هغې باندې ډیپینډنټ نه وي دا په هغې باندې ډیپینډ نه کوي. ښه user are providing with an inquiry response and reporting capabilities that allow them to easily obtain information they need. ګوره زموږ چې کوم یوزر دی کم کسان چې ډیټابیس استعمالوي که نه نو هغه چې کوم دی هغه به په اسانه باندې هغه ډیټا دغه کولی شي فایند کولی شي چې کوم ته هغه نیډ وي کوم ته هغه ضرورت وي. صحیح ده. اسانې خبرې دي ګران پکې څه نشته. ښه بیا زموږ سره دی ایډوانټیج ډس ایډوانټیجز آف ډیټابیس. صحیح ده. نو زموږ سره د دې کم ډس ایډوانټیجز دي د دې نقصانات څه دي. نو اولنی خبر دا دی که نه تاسو په پښتو کې ویم که ډیټابیس چې کوم دی هغه همیشه زموږ سره سیو کېږي په کمپیوټر کې. که فرض کړه زموږ هارډ ډسک خراب شو نو زموږ ډیټابیس ضایع کېږي. صحیح ده. پوه شو که زموږ هارډ ډسک خراب شو نو که نه زموږ چې کوم سټوریج ډیوایسز دي که نه که هغه خراب شو دا زموږ سره ضایع کېږي. The limitation of database management system arise from the increased technological complexity. صحیح ده. چې څومره هم زموږ سره ټیکنالوژي کمپلیکس کېږي که نه
نو هغه زمونږ د ډیټابیس چې کوم دغه دی نقصانات یې هغه هم سیوا کیږي. ډیولپینګ ا لارج ډیټابیس اینڈ انسټالینګ DBM مطلب دی ډیټابیس مینجمنٹ کین بی ډیفیکلټ اینڈ ایکسپنسیو. چې کله مونږ یو لارج ډیټابیس جوړو لکه لارج ډیټابیس چې کوم دی که نه هغه نادرا ول دی نادرا چې کوم دی یو غټ ډیټابیس دی که نه په ټول پاکستان کې چلیږي که نه چې مونږ دغه ډیټابیس جوړو یا مونږ هغه انسټالو صحیح ده نو هغه به زموږ سره ډیفیکلټ به وي که نه مشکله به وي په انسټالولو کې یا په جوړولو کې به هغه مشکل هم وي اینډ ایکسپنسیو هغه زموږ سره ګران هم وي. بیا ډېر مور هارډویر کیپیبلیټیز په دې کې زموږ سره د هارډویر ډېرې مسلې پکې جوړیږي او چانسز اف ایررز اینڈ فراډ په دې کې د ایررز د خرابوالي او د فراډ د دوکې پکې هم موږ ته چانسز سیوا دي. بیا زموږ سره بل دی ډسکس ډفرنٹ ټایپس اف ډیټابیس. تاسو څوک پوښتنه کوي چې د ډیټابیس څومره ټایپس دي نو موږ به ورته وایو چې زموږ سره د ډیټابیس 8 ټایپس دي. اوکې یو زموږ سره دی اپریشنل ډیټابیس بل زموږ سره دی انالیټیکل ډیټابیس بل زموږ سره دی ډیټا ویر هاوس بل دی distributed database, end-user database, external database, text database, image and multimedia database. دا زمونږ نننۍ کلاس و. تاسو به کوم ځای کې مسله وي تاسو به کوم ځای کې نه پوهېږئ تپوس وکئ او بل دا چې دا کوم دغه چې کوم دي اګزامپل دا کوم چې د دې کوم ټایپس دا به انشاءالله مونږ سبا له زده کوو د خیره سره ښه. تاسو به کوم ځای کې نه پوهېږئ تاسو به کوم ځای کې مسله وي تاسو تپوس کولی شئ. خوشحاله اوسئ آباد اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو.